سلامونه، بیا هم په خیر راغلی جرمني په پښتو لوستونو ته یا جرمني د افغانانو لپاره. په دې لوست کې به 25 ډېر کارېدونکي لغاتونه یا وي وپېژنو او په جملو کې به یې وکاروو. Nützliche Wörter. Wörter د لغاتونو یا د لغات جمع ده. اصلا Wörter جمع ده. Das Wort یا Wort die Wörter ډېر لغاتونه، ډېر یا کارېدونکي لغاتونه. Und au Tag und Nacht. شپه او ورځ. Tag ورځ، Nacht شپه او ورځ. Aber مگر، ولی، مگر. Aber ich kann nicht kommen. مگر زه نسم راتلی. Aber ich kann nicht kommen. دا سر د جمله نه ده چې ووایو، دا باید غټ نوشته سي، ځکه دې نه مخکې ما غوښتل عبارت یا یو څه ووایم خو جمله مې را لنډه کړه، نو ځکه مې ویلې aber ich kann nicht kommen. مگر زه نسم کولی راسم. Sehr ډېر. Ich bin sehr müde. زه ډېر ستړی یم. Müde ستړی یم. Oder ka Kommst du oder nicht? راځې که نه راځې. Kommst du oder nicht? راځې که نه راځې. Ka Kommst du oder nicht? راځې که نه راځې. Hier دلته. Ich bleibe hier. زه دلته پاتې کېږم. Ich bleibe hier. زه دلته پاتې کېږم. Auch هم. Lernst du auch Deutsch? ته هم آلماني زده کوې. Lernst du auch Deutsch? ته هم آلماني زده کوې. Lernst du auch Deutsch? Deutsch آلماني ژبه یا جرمني. Lernst du auch Deutsch? ته هم آلماني ژبه زده کوې یا جرمني ژبه. Beide دواړه. Beide sind gut. دواړه ښه دي. Beide sind gut. Etwas لږ. Hast du etwas gelernt? آیا تا څه زده کړل؟ Hast du etwas gelernt? لږ دې څه زده کړل؟ Hast du etwas gelernt? لږ دې څه زده کړل؟ Nur فقط، یوازې. Ich habe nur geschrieben. ما یوازې ولیکل یا ما فقط لیکل وکړل. Ich habe nur geschrieben. ما یوازې لیکل وکړل. Ich habe nur geschrieben. ما یوازې ولیکل. Wieder بیا ځلې. تکرار، کار کول یا هر څه چې وي.
Wann sollen wir uns wieder treffen? Wann کله بیا سره ووینو. لیدل یا یو ځای کېناستل، بانډار کول یا هم لیدو ته به وایي. Wann sollen wir uns wieder treffen? کله بیا سره ووینو یا بیا سره کینو. Hoffentlich, هیله من یم. Hoffentlich morgen. هیله من یم سبا. Zwischen, ترمنز. Ich komme morgen zwischen 10 und 11 Uhr vorbei. Ich komme morgen zwischen 10 und 11 Uhr vorbei. Zwischen ترمنز. زه سبا د لسو او 11 بجو ترمنز تا څنګ ته درځم. Ich komme morgen zwischen 10 und 11 Uhr vorbei. Deshalb, لدې عمله. Deshalb konnte ich nicht gut schlafen. لدې عمله ما نسو کولای ښه خوب وکړم. Deshalb konnte ich nicht gut schlafen. لدې عمله ما ونسو کولای چې سم بیده سم. Viel, ډېر. Heute habe ich viel gelesen. نن ما ډېره مطالعه وکړه. Heute, نن habe ich viel gelesen. نن ما ډېره مطالعه وکړه. Wirklich, رښتیا، په رښتیا، دقیقاً، همداسې، دای معنی دی. Wirklich wollte ich dir anrufen. په رښتیا هم ما غوښتل تا ته زنګ ووهم. Wirklich wollte ich dir anrufen. په رښتیا هم ما غوښتل تا ته زنګ ووهم. Zusammen, سره. Guten Morgen zusammen. یا ټولو سره. Zusammen یو ځای. Guten Morgen zusammen. سهار مو په خیر. یعنی د ټولو د سهار په خیر وي. څوک چې هلته ناست وي، احمد، محمود، ټول څه وي، د هغوی د سهار په خیر وي. Alle, ټول. Alle sind gegangen. ټول لاړل. Jetzt, اوس. همدا اوس. Er hat jetzt angerufen. هغه همدا اوس زنګ وهلی و. Er hat jetzt angerufen. هغه همدا اوس زنګ وهلی و. Also, اوس نو یا پس. Also lass uns Hausaufgaben machen. راځئ نو چې اوس کورنۍ دنده وکړو. کله کله دا یوازې معنا کول لږ زره کې ستونزمن وي، چې کله په جمله کې وکارول سي بیا پوهیږئ پې باندې چې دلته هدف څه شی ده. Also lass uns Hausaufgaben machen. دلته کېدای سي دا جمله د also نه بغیر یا پرته د also نه هم
پوره معنا ورکي، خو دا ډیر وخت تایید کوي، یعنې راځه نور کارونه ټول پرېږده، خوښه کارونه یا خوښه خبرې پرېږده، راځه چې اوس څه وکړو، خپله کورنۍ دنده وکړو. Also اوس راځه نو چې خپله کورنۍ دنده وکړو. Also lass uns Hausaufgaben machen. Noch ein. بله یوه. بله یوه. Noch ein Tag. بله یوه ورځ. بله یوه ورځ. Noch ein Tag. بله یوه ورځ. Noch ein Buch. Noch ein Buch. بل یو کتاب. Noch ein Buch. بل یو کتاب. Noch ein Tag. بله یوه ورځ. Schon. Schon مخکې. دلته په دې جمله کې د مخکې معنا ورکوي. لا در مخه یا لا تر مخه. لا تر مخه. لا تر مخه. Ich habe schon gegessen. Ich habe schon gegessen. ما لا تر مخه ډوډۍ خوړلې ده یا مې خوړلې. Ich habe schon gegessen. ما وختي ډوډۍ وخوړه یا وختي مې وخوړل. Ich habe schon gegessen. Nicht wahr؟ همداسې نه وه؟ یو چا نه پوښتنه کوي Ahmad hat das Buch Ahmad hat das Buch schon gelesen. Nicht wahr? Nicht wahr? دا یو رقم تاییدی عبارت ده. وای احمد هغه کتاب ولوستو. احمد خو همالته ولاړ دی، خو بل انډیوالی د دریم کس ته وایي چې احمد خو دا کتاب وختي لوسته. بیرته مخ رااړوي احمد ته، وایي همداسې نه ده احمد. Ahmad hat das Buch schon gelesen. احمد دا کتاب وختي وویل. دریم کس ته وایي، بیا همدا کس تایید کوي، مخ رااړوي احمد ته، وایي همداسې نه و. Nicht wahr؟ همداسې نه و. دا تاکیدي عبارت دی. Schade. Schade د افسوس کلمه یا د افسوس خبره یا د Schade, ich konnte nicht teilnehmen. افسوس ما خو ونشو کولی اشتراک وکم یا درس ته راسم یا هر شی چې خو دلته اشتراک کول معنا ورکوي. Ich konnte nicht teilnehmen. ما نسو کولی هلته درس یا برخه واخلم. Manchmal کله کله. کله کله. Manchmal کله کله. Gehst du spazieren? Gehst du spazieren? کله کله وای قدم وهلو ته وځي یا gehst du spazieren؟ قدم وهلو ته وځي وبخئ. کله کله اوس راځي. Gehst du spazieren؟ بیرون وځي. Manchmal کله کله. Manchmal کله کله. Gehst du spazieren؟ پوښتنه ده. قدم وهلو ته وځي. Manchmal کله کله. Immer هر کله یا تل. تل. Hast du Hunger؟ آیا ته وږی یې؟ Hast du Hunger؟ ته وږی یې؟ پوښتنه ده. ته وږی یې؟ Immer fragst du das. ته خو تل دغه پوښتنه کوې. Immer fragst du das. ته تل دا پوښتنه کوې. Hast du Hunger؟ وږی یې؟ ځواب کې ورته وایي. ځواب Immer fragst du das. ته تل دا پوښتنه کوې. دا و کاریدونکي 25 لغتونه د جملې سره. تر بیا ښې چارې. الله مو مل.